وزارت داخلي راپور لګلی دا هغه د امنیت شورا کې په دې باندې بحث شوی دا ځکه د امنیت شورا خو هغه منطقي ته نه ده تللی خو وزارت راپور ورکړی چې راپور یې لوستلی دی چې وروره دا غاصبین دي او دې کې د فلاني او فلاني او فلاني لاس ده نو په دې خاطر باندې دا خلک باید دې ځای نه لرې سي مونږ څه وایو مونږ دا وایو چې مونږ د دې خلکو د حقوقو لپاره هر رقم مبارزه کوو هر رقم غوښتنه راځو دې برخې ته به راځو حقیار صاحب سره به ځینې خبرې ولرو بیا په دې باندې حل لارو کې خبرې کوو حقیار صاحب تاسې د حقوقي چارو کارپوه یاستئ اوس ګورو د افغانستان حالاتو ته کلونه وړاندې به کوچیانو په هر ځای کې مینه لرلې دوی به میشت کېدل چا هم ورسره ستونزه نه لرله نه ولسي خلکو او نه حکومت نن چې کوچی په هر ځای کې په خپله مینه باندې اړي او حکومت هم ورسره ستونزې لري پولیس هم پرې ډزې کوي تاسې دغه څنګه ارزوي او د کوچي اهمیت ته په کومه سترګه ګورئ که په یو هېواد کې کوچیان موجود دي د دوی هغه ځانګړې ګټې کومې دي د ولس لپاره د حکومت لپاره او که موجود نه وي کومې ستونزې را پیدا کېږي او دغه ځانګړې پېښې ته په کومه سترګه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم که دا موضوع تاسو مطرح کړ په درې برخو کې خبر پکې دی شوړمبی د کوچتوب اهمیت د دې مخکې ښه دا ده چې د ځانګړې موضوع باندې بحث وکړو ځکه چې دغه ستونزه چې په کوم ځای کې راپیدا شوې ده دې سیمې ته د نږدې نه ورغلی یم د دې کوچیانو ژوند موقعیت یو څه معلومات ماته شته دا د غرب په لمن کې ده د میدان نه ډېره وړاندې مسافه ده که د امنیت خبرې وي د کلاشینکوف د مرمۍ اعظمي تاثیر چې کوي تقریبا 500 متره کې ده او د میدان کم تر کمه 1000 متره ده که چیرې فیر احیانا موږ ووایو چې د امنیت د خطر تصور تشریح کوو که چیرې د دې ځای په میدان باندې په هوان باندې په اشتدادو باندې فیر کېږي هوان او اشتدادو او میزایل دا څو دقیقې نه فیر کوي د غره نه فیر کوي یا د جګ ارتفاع نه فیر کوي نو بیا دغه د فیر دپاره د دې خیمې نه مخکې چې دغه شپږ پوړیزه او پوړیزه اپارتمانونه دي دا ډېر مناسب دي او د دې کوچیانو شاته چې کوم غر د هغه ډېر مناسب ده دا هسې معنی ده دویمه خبر ده چې دا کسان نه یوازې دا چې ناامني تصور ترې نشته حتی د امنیت دپاره ګټور دي د دې تر شا غر ده د دې غره نه څو وارې په ښار باندې فیرونه شوي دي اوس که چیرې دوی کوچیان خوښ وساتي او دا دنده ورکړي ورته چې دغه سیمه تاسو وساتئ امکان نشته چې د دې غره نه د بیا څوک فیر وکړي ځکه چې کوچیان دوی په جهاد کې ونډه اخیسته ده دوی مجاهدین دي دوی قرباني ورکړې دي دوی د ساړو او تودو سره اشنا دي دوی د مبارزه کولی شي دوی د دې سیمې امنیت په ښه توګه ساتلی شي بله خبره ده چې دغه کوچیان دې ته څه چاره راوسته دا ورونو ورته اشاره وکړه ښه ده چې په زغور دلته کوو چې دا کوچیان په خوشحال مینه کې وو په ډېر حساس نقطه کې وو دې ځای کې دوی ډېر وخت تېر کړی وو 1900 دوی هغې ځای کې ژوند کړی وو حکومت په دې خانه چې هغه ځای نقشه پکې تطبیقېږي یا ښه ده چې هغه ځای نسبتا قیمتي وو قیمت ډېرو په یابانۍ راوست دې ځای ته دا سیمه په ښار کې دورترینه نقطه ده تر دې هغه نورو د خار نقشه نشته نورو مسلمانۍ دي دې ځای ته وروسته چې څو ورځې پکې تېرې کړې اوس ورته دا باندې کوي چې ګویا دې ځای کې د امنیت خطر ده دا ځکه چې نور ښار چور شو د ښارګوټو نقشه دې ځای ته ورسېده دې ځای کې شخصي ښارګوټ جوړېږي نور د امنیت خبره نه ده بله خبره ده چې د دې تر شا سیاسي اهداف دي سیاسي اهداف به څه شی وي سیاسي اهداف دا دي چې په کابل ښار کې که چیرې د کوچیان ډېرېږي معنی دا چې پښتون ډېر شو چې پښتون ډېر شو دا د ښار په هویت باندې په سیاسي هویت تاثیر کوي سبا په هر ښار کې چې هر قوم ډېري د هغې قوم وي په انتخاباتو کې دغه ویره څوک لري په حکومتي واک کې شریک کسان دغه ویره لري دا موضوع تشریح کوم درته سبا انتخابات راځي پښتون یا کوچی رایه ورکوي ورته د ښار کې د په ویش کې په تقسیماتو کې په هر څه کې ځان ته برخه غواړي نو اوس د مثال په توګه د ښار رایه 50,000 وي نو که دا قوم دې کې میشت شي دا 55,000 رایې شوې دا
رای د ځانګړي قوم لپاره دي دغه د ښار او دغه رنګه هویت سره دین مغرض کسان متعصب کسان د دین ویره لري دوی دغه متعصب کسان به ستاسې له عام د څوک دوی هماغه کسان دي چې د بامیانو نه کوچیان د بامیانو نه ځانګړی قوم راغلی د کابل غرب غونډ هغوی په خپلو کې تقسیم کړه د شمال نه حتی د کوم ځایونو نه راځي په د کابل شمال د تمنې نیمه تر کارخانې تر کاري د کبیر پورې تر کوم ځای پورې دوی چور کړ حکومت هغه وخت خبرګون نه ښوده د هغه خلکو په وړاندې چې اوس نن د کوچیانو په وړاندې دغه خبرګون ښایي چې دوی بیا ته د ټوپکو په ډزو ولي او ټپي کوي خبره همدا ده چې موږ د حکومت چې موږ خفه هم یو ګیلمنان په همدې خاطر باندې چې د یو بم او دوه هوا سیاست پر مخ بیایي او متاسفانه هغه چارواکي پښتون ځان ورور ګڼي پښتون ځان ازاره ورور ګڼي اخر څه دغه خلک چې دوی د اوسېدلو ځای نه لري ځانګړي د میش کېدو لپاره ځانګړی ځای نه لري قانون وایي چې دې خلکو ته باید حکومت د مسؤلیت له مخې ځای پیدا کړي او هغه ته جوړم کړي ورته دې برخه کې د حکومت مسؤلیت تاسو ډول ارزوي ولې دوی خپل مسؤلیت نه درکوي هم د شریعت د نظره او هم د افغانستان د موجوده اساسي قانون د نظره دا د دوی حق ده چې حکومت باید د دوی د اسکان برابر کړي دوی ته باید د اوسېدو زمینه برابر کړي یو مینه برابر کړي ورته د افغانستان په اساسي د موجوده اساسي قانون کې په ډېرو صریح ټکو کې دې ټکي ته اشاره شوې ده حتی امر شوی د حکومت مامور شوی ده چې دوی باید د هر چا دپاره په ځانګړې توګه د کوچیانو دپاره د اوسېدو زمینه برابر کړي یو ټکی چې د افغانستان د اساسي قانون نه ناسم تعبیر کېږي ځینې مغرضه کړی د اساسي قانون کې د کوچیانو د اسکان خبره را پیدا شوې ده دوی داسې انګېري چې ګویا د اساسي قانون غوښتنه دا ده چې نه کوچیتوب ختم کړي میشته کې نه د هغې منظور دا ده چې کوچیانو لپاره باید مینې برابر شي د اسکان معنا د اوسېدو ځای د اوسېدو زمینه ده د کوچیانو لپاره د دوی د کوچیتوب د حقوقو د دوی د کوچیتوب د دغه موجوده وضعیت په پام کې سره چې دا باید په پام کې ونیول شي د دوی لپاره ژمنۍ او اوړنۍ مینې برابر شي د دې معنا نه ده چې دوی میشت دي تاسو ګورئ د افغانستان غرضي میډیا په دې کې ځینې مغرض کړی همیش په غټو سترخیانو کې نشته کې چې کوچګري څنګه د کوچګري څنګه ده دا په خپله تعصب ته زمینه برابره ده دا قام سره په جنګ ده چې دا د اساسي قانون نه تیری ده دغه څو ورځې وړاندې موږ د درې تلویزیونونو سره غوښته په دې موضوع کې خبرې وکړو چې هغوی په دې پوه شو چې خبر د کوچیانو ده په ډېرو بېشرمانه ټکو کې دا خبره موږ ته وکړه چې دا موضوع ته په زړه پورې نه ده یعنې دوی نه غوښتل چې حتی د دې خبره خپور کړي ډیره مننه تاسو نه خوشاله اوسئ د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ولنډه دمه لرو له دمې وروسته د خپرونې پاتې برخه مه هېروئ درنو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست یم احمدزی صاحب بیرته راځو په خپرونه باندې پیل کوو څنګه چې مخکې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله او ما هم په خپله مقدمه کې ویلې چې پولیسو په دوی باندې برید کړی ده او په دوی باندې ډزې کړي دي او اوس هم کوچیان وایي چې مونږ قلابند یو تاسو د کوچیانو استازي یاستئ په ولسي جرګه کې دوی ته د مرستې لپاره تاسو څومره لاس غځولی او اوس هم دوی قلابند دي که نه قلابندي ماته شوې ده او دوی ته ټول اړتیا وړ مواد رسیږي څه ډول ارزوئ فعلا حالاتو پورې موږ تقریبا پرون ورځ هم وزیر صاحب داخلي سره موږ خبره وکړه د کمیسیون لارې نه چې موږ لاړ شو هلته له نږدې نه د خلکو پوښتنه وکړو خو موږ ته دا ځای داسې جوړ کړی دا چې دوی یو کړۍ جوړه کړې چې هر څوک ورسي هغه کې بدنام کړي
او موږ هېڅکله همدغه د ټول ملت ته موږ وغوښتل په ولسي جرګه کې هم دا خبره راپورته کړه. جناب محترم د ولسي جرګې رئیس و ټول اعضاوې هلته موږ د خپل کورنۍ چارو وزارت دغسې یو سیستم جوړ کړی ده چې څوک ورځي د دوی پوښتنې د هغه هم په یو نامه بدناموي؟ نه، یوازې کورنۍ چارو وزارت نه، ټول امنیتي ارګانونه هلته موجود دي. موږ نه غوښتل چې موږ لاړ شو، موږ ویل چې داسې خلک بوځو، ځکه زه د کوچي نماینده یم، زه چې هر څه ووایم که نه مغرض معلومېږم. موږ نور اشخاص ځان سره برابر کړي یوه اونۍ ووته او تاسې باندې هم دغسې یو ټاپه لګي یا دې نه مثلا ویره محسوسوئ، څه به وشي؟ یوه اونۍ کې خو ستونزه حل نه شوله، حل نه ده لا اوس هم. په دې هغه کې بیا جناب رئیس صاحب جمهور سره د موږ رابطه سوې د ولسي جرګې د رئیس لخوا نه موږ ته اطمینان راکړل سوی د چهارشنبې په ورځ باندې موږ خپله جناب رئیس صاحب جمهور سره ګورو. د ملاقات وخت هم ده چې ټول حقایق او دی بعضې حقایقو باندې پوه شوی یم ده، ځکه دی چا داسې بل رقم پوه کړی لکه مخکې موږ تبصره پرې وکړله. نو دا موږ دغه غواړو چې د کوچي لپاره اساسي دا یوازې په دې ځای کې موږ دا مشکل نه ده. که تاسو ګورئ په هلمند کې دا خو دغه د کابل د مرکز لغه نه لاندې دلته موږ دغه مشکل لرو. نو تاسو دا فکر وکړئ چې موږ بادغیس کوچي باندې څه حالات دي، تاسو دا ووایئ چې هلمند کې به موږ څه حالات دي. موږ غواړو چې بنیادي د دې مسلې حل دا ولې رئیس صاحب جمهور سره کینو او دغه مشکل حل کړو. ځکه دوی په خپله اعلان وکړو چې د کوچیانو لپاره د اسکان مسله موږ برابره کړې ده او په هر ولایت کې به یو شارک دوی ته ورکوو. که داسې شارکونه موږ ته راکوي لکه نمونه یې دغه اوس چې دوی کومه شروع کړې ده، دا صرف اشخاص یا به رئیس صاحب جمهور موږ ته وایي چې زه شخص خوشحالوم یا به قوم خوشحاله که د قوم خبره وي باید قومونه ځای په ځای شي. په هغه مناطقو کې هغه ذهنیت چې جمهور رئیس ځینو ځانګړو کسانو ور خراب کړی ده او هغه اوس د دغه کوچیانو په اړه چې د کابینې د یو وزیر لخوا نه دغه ځمکه ورکول شوې، اوس به تاسې ډاډه اوسېږئ چې جمهور رئیس به تاسو سره ومني دغه ځمکه به دوی ته ورکړي، دوی سره چې کومې ژمنې کړي دي هغه به په عمل کې پیاده شي، په دې اړه به د هغه ذهنیت رسم شي؟ بالکل زه دا وایم رئیس صاحب جمهور یوازې نه د تاجک ده، نه د هزاره ده، نه د ازبک ده، نه د پښتون ده، هغه د ټول مملکت رئیس صاحب جمهور ده. حقایق یې هغه وملیدل، په خپله هم دغه کړی ده او موږ به ورته وایو دی مکلف ده چې د موږ مشکل رفع کړي، ځکه د ټول مملکت یو رئیس جمهور ده، یوازې هغه پورې نه ده. موږ چې ګیلې لرو له هغه نه لږ کته پایونه یې لرو. لکه څوک دي ګیله چا نه کوي؟ لکه مثلا مشاورین معاونین دا د هغوی کارو چې باید رئیس جمهور په ځای چې دوی ته موږ هغوی دا تر اوسه پورې موږ ته د ملاقات موقع نه ده مساعده کړې، څو وارې موږ غوښتنې کړي دي، هغوی موږ سره